لا يدخل الجنة جنة قطات جنت چې کوم د قطات چغل خور یو خبره یو تکول د بل تکول دا جنت ته نشي داخلي دی. الله دې زموږ په خو باندې رحم وکړي. اوس خزه څه وای هغه خزه چې هغه په ګورنو باندې ګرځي کنه ډېرې کمې داسي چې هغه پای کې اصلاح روغي خزي اصلي خزي هغه چا خبره چاته نه او نور دې الله رب العالمین رحم وکړي. بس چې چا کړه لاړه کنه یو خبره واورېدله بیا سم پړسیږي هغه د باچا دغه نئی خبره ده د باچا د یو نئی ستلې نو د هغې دپاره به یې سر خرې دې باچا خوار به د سر کې چې د ښکر راکتې خپل نئی مړ شوی نو بل نئی راغوښتی و چې راشئ زموږ دا سر چې کوم دی دلی څه علاج وکړو هغه چې نئی تلی دی نو ګتري د باچا په سر کې ښکر دی او بس اواز یې کړی چې دا خو به اوس خامخا چاته باچا وایي که ورته ودې چاته دې وویله که نه ځوړندوم دی هغه نور نه و ټینګ شوی چېرته کوی ته سر ښکته کړی وی چې او د باچا په سر کې ښکر دی بس خبره نه وه نور اوازه شو ښځو نه هغه د باچا نایان جوړ شوي دی چا کر لاړ شي خوار کې وایي خوار کې هېڅ هم نه وي وایي خور وایي ته نه یې خبره هغه ته وایي نه نه یم خبره ته راشه که نه خبره درته کوم ای پلانکی خو داسې چل کړی هغه به د هېڅ نه نه خبره به دا خبره به انګازه شي ای خوار به د ځان نه خبر نه یو بس یو ښځه به وایي ای خورې ته نه یې خبر هغه به وایي نه که نه دا بیټیشنه صحافي ټي وي او ریډیو به ورته شروع شي چې پلانکي خو داسې چل کړی دی دا یې وکړه هغه خوار به د ځان نه نه خبر او دې ښځو به پسې دونه پیړه لکۍ کړي چې په ترګیب تبرګیب نه غوڅي دا کار نه دی په کار ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که لا يدخل الجنة قطات جنت قطات چغل خور سړی چغل خور ښځه دا نشي دننه کېدلی